که څه هم د خوست موزیم لپاره شپږ جریبه ځمکه ځانګړې شوې، خو د سلګونه تاریخي اثارو د ساتنې او نندارې په موخه همدا یوه خونه کارول کیږي. له خورا تاریخي ارزښتونو برخمن په شاوخوا 450 لرغونو اثارو بډایه د خوست ملي موزیم چې هره ورځ ګڼ شمېر لیدونکي لري، د مناسبې ودانۍ نشتون له امله دلته شته اثار د زیانمنېدو له خطر خوندي نه دي. موزیم ودانۍ ته خلک راځي او هغه سیلانیان چې دلته راځي له مکتبونو عام خلک او له نورو ولایتونو د خوست فرهنګي ټاټوبي ته راځي. نو دلته زیات شمېر تاریخي اثرات موږ لرو، ځایونه ورته نه لرو. ځینې اثرات اوس هم د الماریو پر سر یا په همداسې پر ځمکه ایښودل شوي دي چې موږ د لوړپوړو چارواکو هیله دا ده چې دوی ته یو نوی تعمیر او یو نوی ځای جوړ. د خوست موزیم چې ډیر تاریخي اثار دلته پکې شتون لري، خوست کې ډیر تاریخي شخصیتونه دلته تیر شوي دي او دې وجې نه د خوست موزیم یو ډیر غني موزیم هم دی او ډیر تاریخي اثار پکې شتون لري. ځینې عام ډول که موږ ووایو یو څه ستونزې شته د هغه دا دی چې د دغه موزیم دپاره یو مناسب ځای دلته شتون نه لري. زموږ غوښتنه هم دا ده چې دې برخې ته توجه وشي، څومره چې دلته تاریخي اثار ښکلي دي او څومره چې خلک ورته لیواله دي، همداسې باید د دې لپاره کار هم وشي او ښکلی مناسب ځای ورته برابر شي. ورته مهال ځایي فرهنګیان هم په یو نامناسب ځای کې د لرغونو اثارو د ساتنې په اړه اندېښمن دي. د دوی په خبره د خوست موزیم چې سلګونه تاریخي اثار لري، که یې د ساتنې په موخه معیاري ودانۍ جوړه شي، د لیدونکو د زیاتېدو سربیره به دلته شته اثار هم په خوندي توګه ساتل شوي وي. واقعا په خوست کې د تاریخي اثارو یا آبداتو د ساتنې لپاره یو ډیر مجهز ځای یا ودانۍ ته تعمیر ته ضرورت دی چې متاسفانه په خوست کې د تاریخي اثارو د ساتنې لپاره د خوندیتوب لپاره دغسې یو مناسب ځای تر اوسه پورې شتون نه لري. نو زموږ غوښتنه دا ده چې په خوست کې موزیم لپاره یو مناسب او بهترین ځای ورغول شي. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي اثارو موزیم تقریبا 500 پورې تاریخي اثار لري. نو د دولت او نورو لوړپوړو چارواکو غوښتنه دا ده خاصتا د مؤسساتو نه تر څو د دې موزیم دپاره د یوې نوې ودانۍ تاسیس وکړي، د بنسټ ډبره کړي، په دې اساس چې دغه موزیم شته 500 تاریخي اثار هم په ښه او منظم شکل وساتلی شي. اخوا ځایي مسؤلین هم مني چې د موزیم لپاره د منظمې ودانۍ نه لرل یوه جدي ستونزه ده. د اطلاعاتو امیر امرالله هلال په خبره چې په دې تړاو یې بشپړه نقشه اړوند وزارت ته سپارلې، خو د بودیجې نشتون یې د تطبیق په وړاندې لوی خنډ دی. موزیم چې په نسبتا یوه وړه ودانۍ کې یا یوه وړه کوټه کې ځای په ځای شوی دی، ډېر لیدونکي لري. وخت نه وخت محصلین متعلمین د اثارو د لیدو لپاره راځي، خو له بده مرغه ځای وړوکی دی، په یو وخت کې ډېر کسان نشي ځایولی. لیوالتیا زیاته ده، د خلکو راتګ هم ورته زیات دی او دا اړتیا احساسیږي رښتیا هم. نو هڅې روانې دي، انشاءالله دې ستونزې ته به هم زر تر زره رسیدګي وشي. د خوست فرهنګیان او اوسیدونکي داسې مهال د اطلاعاتو او کلتور وزارت او نړیوالو بنسټونو د دغه ولایت د موزیم د جوړېدو او اثارو ساتنې ترڅنګ د خوست د ځینو نورو تاریخي فرهنګي سیمو او ځایونو بیا رغونې او ساتنې ته هم د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي.